موږ به د ماښام نه اخوا 15 بلاک ته هم نشو تللی درباست. موټر اخیستل کېده، ډریور وهل کېده، یا چې مرګ سبب هم ګرځېده. وتخیلو کې غله را باندې راوتي، تومانچه را باندې راځلې چې څه پیسې کارم کړی هغه ټول وړي دي. موبایل خریده بودم پیش وقتی جمهوریت برید بگم والله 13000 خریده بودم مرسدس نشتم دستم گرفت گریخ کرد. به خدا حکومت سال میکرد میطور میدید چیزی برش نمیگو. تا په جمهوریت کې هم ټیکسي وانی او اوس هم ټیکسي وانی کې نو سوالي بل موږ ډارېدا، موږ بل سوالي ډارېدو. د شپې له خوا هم ډاډه کار کولای شو راتللی. اوس به چې پخوا پنجشیر ته تللی نو چې تذکره به دې نه ونې پرېښودې، صحیح وه. اوس که پنجشیر ته ځې او که مزار ته ځې دا نشته. خلکو برخورد څنګه دی د مسؤلینو چې تاسو سره مثلا همیشه ورسره مخ یاستئ؟ خل بدل ته ونیول شو، هلته به خوشې شو. ولې به خوشې شو؟ اوس خو شکر ده که د شپې 2 بجې که 1 بجې که هر وخت او که هر ځای نو هلته تللی شو، ښه ډاډه تللی شو. څومره وخت کېږي چې ټیکسي واني کې؟ تقریبا 10-12 کاله د ټیکسي وانۍ د ما کې. د بخښونکي مهربان ذات په سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، نن زه د کابل په ښار کې د ملالۍ څلور لارې ته راغلی یم. دا څلور لارې د بوتخاک په څلور لارې هم مشهوره ده چې په ارزان قیمت کې موقعیت لري. دلته زموږ ډېری وروڼه په مختلفو کاروبارونو باندې مصروفه دي، له تازه میوې څخه نیولې سر ترکارۍ پورې او هغې نه وروسته بیا تر ټیکسي وانۍ پورې. دلته متعدده څو اډې موجودې دي د ټیکسي وانانو وروڼو لپاره. په اوس وختو کې ترانسپورت وزارت نو د ښاري نظم لپاره د ټیکسي ګانو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړي دي تر څو پورې د ښاري نظم په منظم شکل باندې دلته مراعات شي او هغه ستونزې مشکلات چې د ګڼې ګوڼې له امله دلته رامنځته کېږي هغه هم حل شي. نن مو وغوښتل چې راشو له دغه وروڼو سره چې دلته په ټیکسي وانۍ باندې مصروف دي له دوی سره خبرې اترې وکړو، د دوی احوال راواخلو، کاروبارو سره وغږیږو او هغه څه چې دوی دپاره مشکل راپېښوي او ستونزې دي په هغې باندې هم ورسره خبرې اترې وکړو. ورځو له همدې ورونو سره خبرې کوو، همداشان د دې اړو د منشیانو سره هم خبرې اترې کوو. خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. دلته د بوتخاک په څلور لارې کې ولاړ یو چې د ملالۍ په څلور لارې باندې هم مشهور ده. دلته که تاسې وګورئ ډېری وروڼه خپل کاروبار کوي، ځینې وروڼه نو ټکسي واني کوي. زموږ نن مقصد دا ده چې نن له هغه وروڼو سره وغږیږو چې دلته د کابل په ښار کې د ټکسي وانۍ کار کوي، د دوی په ژوند باندې به وغږیږو، همداشان په کاروبار یې غږیږو او کوم ستونزې چې موجود دي په اوس وخت کې په دې به هم غږیږو او په تېر کې چې کوم ستونزې مشکلات په هغه هم غږیږو، همداشان په پرتله به هم غږیږو چې څومره تغییرات رامنځته شوي دي او په اوس وخت کې د دوی کاروبار څنګه دی. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. جوړ یې بخیر؟ څنګه د خیر بخیر؟ مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسې نوم وروره؟ زما نوم رحمت الله ده او د کابل د چارې بوتخاک کې دغلته ټیکسي واني کوم. ډېره ښه ده. نو اول تاسو محترم حضور ته او بیا د ولس مشرانو ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. غله نشته ده، شکر د آرامي ده. په کس باندې غرض نه، صرف مشکلات دغه دی چې روزانه لږ بې نظمي ده. دغه نظم برابر شي ان شاء الله. او ان شاء الله زمونږ هیله هم همدا ده
لکه څنګه چې تاسو ویلي زموږ هم همدا هدف و چې دلته راشو دغلته چې څه موجود دي هغه ستاسې له خولې واورو مسؤلینو ته وړاندې کړو هغه ورونه چې په دې برخه کې دلته کار کوي مسؤلیت لري هغوی هم ستاسې خبره واوري انشاءالله دغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړي که موږ او تاسې سره یو ځای نه اوسېږو یوه خبره ونه لرو او سره هغه مشکلات چې لري هغه وړاندې نه کړو نو حل کېدل هم مشکل دي نه حل بالکل که دا راته څومره وخت کېږي چې ډریوري کوې د ټکسي واني کوې زه وروره کم سے کم واته 9 کاله کېږي چې زه ټکسي وانه کې وو خپله د همدې بوتخا کې که نه همدغه بوتخا کې هم زه اصلي د سروبي د ولسوالۍ د قریه تیزین جوړوبی ورته وایي د هغه د منطقې ما کور مې دلته ګمرک سره ده او خبره دا شی ده چې پخوا غله وو چا سوالي بله موږ نه ډارېده موږ بله سوالۍ ډارېدو خو شکر الحمدلله دغه شی نسته ده ډار نسته غله نسته ده صرف او صرف موږ خواهش دغه ده چې یو منظم یو شی منظم سي او دغه کاروبارونه سره راټول شي انشاءالله چې دا وشي په تیر کې دا سیمه زه دلته راغلی یم دلته ګرځېدلي ډېری هېوادوال ګرځېدلي دي اوسېدلي دي دلته د دې ځای نه خبر لري د کابل د ګوټ ګوټ نه خبر لري په تیر کې چې تاسې کار کوو د شپې له خوا هم ډاډه کار کولی شو راتللی ملګرو ته هم کومه واقعه پېښه شوې ده داسې څه راپېښ شوي ملګرو سره ډېرې واقعې زموږ پېښې شوي اول ما سره په وتخیلو کې غله راباندې راوتي تومانچه راباندې راځلې چې څه پیسې کار هم کړی هغه ټول وړي دي خو خبره دا شی ده وشکر ده مخکې په جمهوریت وخت کې به چې سوالۍ د سره کېناستله نو سوالۍ به له موږ ډارېده موږ به له سوالۍ ډارېدو سوالۍ به دا کوشش کوي چې دا غل چېرته غلا رانه ونه کړي موږ به سوالۍ نه ډارېدو چې ورو جانه را باندې حمله ونه کړي په تېره نو د شپې بیا ډېر زیات مشکل د شپې ډېر زیات مشکل و اوس خو چې دا شکر الحمدلله زه خو خپله د شپې هم ګرځم د ورځې هم ګرځم الحمدلله ما ته د زرې دا کم تکلیف نه ده رسېدلی الله تعالی دې وکړي چې همدغسې زموږ په هېواد کې امن برقراره اوسېږي دغه کوم ذره ستونزې چې دغه اوس د بې نظمۍ له وجې رامنځته شوي انشاءالله دا هم حل شي او زموږ هم همدا وظیفه ده همدا هم دنده ده چې راشو دلته ستاسې خبره واورو په ټولو موضوعاتو باندې وغږېږو تاسې هم دلته کار کوئ د همدې وطن اوسېدونکي یاستئ همدلته پیدا شوي یاستئ همدلته لویده شوي په همدې دولت باندې حق لري دا دولت پر تاسو باندې حق لري نو باید هغه څه چې موجود دي باید روښانه شي واقعیت همداسې ده بس انشاءالله موږ کوم مشکلات نه لرو صرف ما خو درته مخکې یادواري وکړه چې مشکلات دغه مشکلات دي او چې محترم مشرانو نه موږ دا خواهش ده چې د دغه لپاره یو منظم ځای او یو منظم سټاف وټاکي چې دغه ځای کې سوالي کوزه کوي دغه ځای نه سوالي جګه کوي نور هېڅ مشکل نشته انشاءالله ډېره زیاته مننه الله دې خوشحاله راباد ته څنګه وروره ښه فارسی خوب هستی بیادر جانجور است بخیر هستی بخیر فضل خداست زندگی بخیر میگذره فضل خداست نامه چیست بیادر ضیاء الله باشنده کابل هستی بله دیگه یک چند وقت میشه که از پاکستان آمدیم این طرف خب در پاکستان زندگی میکنی فعلا آمدی چقدر وقت در پاکستان بودی والا کدام 5-6 سال بودیم دیگه 5-6 سال پیش از تو افغانستان بودی در افغانستان دمیجه بودیم دیگه دمیجه زندگی میکردی از پاکستان که آمدی دیجه از نگاه امنیت چی را دیدی تغییرات آمده یا نه والا فضل خدا دیگه فعلا اینطور امنیت است بگو که دیگه امنیت است بسیار امنیت است ماشاءالله دیگه اون موقع از پاکستان آمدیم اونجا جلال آباد 6 ماه شدیم دیگه ماشاءالله اونجا بسیار امنیت بود فعلا دیگه 4 روز نشه آمدیم و قبلا که در اینجا بودی چی را دیده بودی از نگاه امنیت از نگاه برخورد مردم نظامی اما کسایی که در نظام بودن چی دیده بودی و از او به بعد تا به حال چقدر تغییرات آمده اگر بگم دیگه ان شاء الله زیاد تغییرات آمده چرا که دیگه پیش وقت میتور موبایل از دست میگرفت دیگه میتختاندن میبردن با خدا میتور ما شدم دیگه یک موبایل خریده بودم پیش وقتی جمهوریت برید بگم والله 13000 خریده بودم مرسدس میشتم بغا دست میگرفت گیرخ کرد به خدا حکومت سال میکرد میتور میدید چیزی برش نمیگفت به خدا پیش که یک نفر که در مشکل باشه مثلا ما و شما در اینجا ایستاده هستیم یک مشکل اگه پیش بیاد از نگاه امنیتی باشه از نگاه دیگه باشه هر چیزی که باشه ما میریم مستقیم حوزه را خبر میکنیم یا پلیس خبر میکنیم که اینطور مشکل پیش آمده و هم باید مسئولیتش است که باید بگیره والا باید مشکل حل کنه دیگه ولی در اون زمان شما گفتین که مثلا اینطور زیاد پیش آمده بود به خدا مثلا یک نفر دوزی میکرد میرفتی نفر خوبم دستش میدادی که این نفر کار کرد ولی بازم والا چیزی نمیگفت نه فعلا ماشاءالله دیگه بسیار خوب است امنیت هم خوب است دیگه دوزم کم شده و دیگه بسیار چیزا کم شده ماشاءالله فقط یک کمکی مردم
از بیکاری کمک شکایت داره انشالله که هم این عمل میشه دیگه انشالله. ما یک وقت به امیدی بودیم که یک روزی در امنیت، در فضای امنیت دیگه در کابل زندگی کنیم، در وطن خود زندگی کنیم، زندگی خوبی داشته باشیم انشالله که امنیت آمد این مشکلات میشه انشالله این عمل میشه. خدا مهربان است بهشک. زنده باشید، بخیر باشید، تشکر، بخیر باشید. درنو لیدونکو زمونږ ډیری ورونه دلته په ټکسي وانۍ باندې مصروف دي. څوک مختلف کارونه ترسره کوي، څوک ټکسي واني کوي او څوک هم دلته کراچیګانې درولي دي، کراچۍ باندې کاروبار کوي. د چارې بوتخاک سیمه او د چارې دو سیمه په ارزان قیمت کې تر ټولو نه زیاته ګڼه ګوڼه لري. نورو څلور لارو ته چې وګوري او دې څلور لارو ته چې وګوري نسبتا د هغې ځای نه دلته زیاته ګڼه ګوڼه ده. یو دا ده چې دلته کورونه هم ډېر زیات دي، زموږ هغه ورونه چې له پاکستان نه هېواد ته بېرته راستنه شوي دي او یا هم له نورو هېوادو څخه راګرځي هېواد ته راځي، نو ډېری کوښښ کوي چې په دغه سیمو کې کورونه واخلي. یو دا ده چې دغه ساحې دغه وسعت زیات دی، پراخه ده، او بل دا ده چې دلته کاروبار هم یو څه ښه دی. ډېری ورونه نو کوښښ کوي چې خپل ځان ته کوچني کوچني کاروبارونه پیدا کړي. یو کاکا سره ولاړ ده، سره به زه وغږېږم. السلام علیکم کاکا، ښه یې؟ بخیر یې؟ صحت دې ښه ده؟ په خیر یې؟ طبیعت دې ښه ده؟ ژوند دې په خیر تېرېږي؟ الله دې وبخښي، شکر. کاکا جانه نوم مبارک وي. نوم مې نظیر ګل. نظیر ګل کاکا په چی باندې مصروف دی؟ څه شی کوي؟ اوس راغلي دا 2 میاشتې کېږي. پاکستان راګرځېدلی او پیدایش مې د پاکستان ده. په خیر راګرځېدلی، په خیر راغلی، سفر د بې خطره و. که ووایو چې په خیر راغلی خپل هېواد ته هرکلی درته وکړو، خپل وطن دی. ډېر خوشحاله خپل وطن دی، نو بس ازاده پکې ګرځه راګرځه. الحمدلله بالکل داسې خوشحالي خیر دی. یو څو کوم لږ وخت به لږ ستونزې خدای به دا مشکل اسانه کړي انشاءالله. دا راځي نوی کور ده د مونږ، نوی لکه مونږ دپاره نوی کور ده، نوې زندګي ده، الله به دا م اسانه کړي انشاءالله. اسانه ده انشاءالله. خدای مهربانه دی، نوی پیل دی له خیره سره او خپل وطن دی، نو انشاءالله په ډاډه زړه پکې ژوند کولی شو. او د ټولو وطنوالو سینه درته پراخه ده او د دې وطن هم سینه درته پراخه ده انشاءالله. بالکل ښه ورته راغلی. الحمدلله. ډېره زیاته مننه، مهرباني. الله دې عزت وکړي. خوشحاله لره، ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو د همدې بوتخاک د څلور لارې څو انځورونه ګورئ، بېرته راګرځو. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، زما خوا ته کتلی شئ دلته زمونږ هېوادوالو ډېر ښایسته کوچني کاروبارونه شروع کړي. څنګ کې نو ټکسي وانان وروڼه دي، هغې هم خپل کار کوي. دا تقریبا یو ډول اډه ده او دلته ټکسي وانان وروڼه خپل موټر دروي او د دې ځای نه سورلۍ باري مختلف مسیرونه بیا تعقیبوي. زه دلته یو ورور سره غږېږم، ناست دی چې دی څه کاره دی او څه شی کوي. السلام علیکم. ستړی مه شئ. ژوند دې په خیر تېرېږي؟ شکر دی د خدای فضل. الله دې آباد لره. نوم دی؟ نوم مې خوشحال. دلته په څه کار باندې مصروف یې؟ دلته وروره د دغه کار مسؤل یې، دغه موټرو قطار جوړوو، په نظم یې درو چې بیروبار او چې شی جوړ نه شي، ښارو خلکو ته یو مزاحمت جوړ نه شي، د دغې په خاطر دغلته ولاړ یو. یو ډول منشي نو یو ډول منشي حسابېږي. نو داسې واضحه نه وی چې منشي یم دلته دا نظم دی چې بعضې داسې رسمي که نه، موږ رسمي نه یو. ما د خپل ملګري دغه ملګرو تا ته دا مسؤلیت درکړی دی؟ دا ملګرو سره په خپل ملګرو سره زم پکې یو ټکسي وان یم، خو دوی پکې یو مشري راکړې چې بس موږ به هم په نظم کوې او ته به هم را سره درې. دا نو ګوره څونه ګل خبره ده چې خپلو ملګرو کې یو څوک تا ته دومره ارزښت درکړي، دومره صلاحیت درکړي چې راځه ته زموږ نظم هم برابروه او په خپلو کې ملګري هم وي، ټکسي واني هم خپلو ټکسي واني به هم کوو. بل به داسې و چې بیا دغه د دولتي نظامي خلکو نه هم موږ نه خوشحاله یي چې ځکه چې موږ لاره نه بندو، یو چاته نقص نه ورسېږي، نو د دې په خاطر هغوی هم له موږ سره موافق دي. دومره یوه ښایسته خبرې ته د اشاره وکړله. زمونږ هم هدف هم دا دی چې هېوادوال چې دلته اوسېږي د دوی هم دا مسؤلیت دی چې د ښار په نظم کې ونډه واخلي. هر سړی تاسې دغه ده چې ښه نمونه یاستئ. بلکل هر سړی باید دغه کار وکړي، که دا کراچیواني، که دا لاروی، که دا سوارلۍ، که دا موټرواني، که دا هر څوک د افغانستان نو د افغان بچی د وطن په
ګټه نو باید دوی دغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. انشاءالله څوک چې تاسې ګوري انشاءالله چې هغوی به هم همدې موضوع ته توجه وکړي، ځکه هر څه چې دلته ترسره کېږي زموږ هم پکې یو پراخه ونډه ده. باید پکې مسؤلیت خپل مسؤلیت ومنو. تاسې باید هم خپل مسؤلیت ترسره هغه پورې ورسوئ، ځکه چې دغه تاسې موږ ونه پوښتئ نو موږ به چا ته ووایو او بل سړی به موږ څه وویني. دا چې یو کس ښه کاروالا سړی یا ښه هغه والا پیدا کړي نو د هغو به هم تشویق شي چې دغه ښه کار ده نو راځه موږ به یې وکړو. بلکل ډېره مننه. څومره وخت کېږي چې ټکسي واني کې ته ویل ټکسي واني هم زه له جمهوریت نه مخکې تقریبا 10-12 کاله د ټکسي وانۍ د ما کېږي. 10-12 کاله 10-12 کاله مخکې د بل کار کوو بیا وروسته ټکسي واني ته راغلی؟ مخکې مې دکانداري کوله او اوس ټکسي وانۍ ته راغلی. ټکسي څنګه شو چې 10 کاله وړاندې ټکسي وانۍ ته مخه وکړله؟ د دکاندارۍ حساب د ورونو و هغه سره بیل کړو، جدا شو، بیا هغه دکان بل ورور ته په حق ورسېده نو موږ ته موټر ورسېده نو نظر د اقتصاد له وجې بیا زه په ټکسي وانۍ ته ووتم. دا هم ډېره ښه ده چې ورونه په خپل منځ کې کښېني حساب وکړي یو بل ته قناعت ورکړي. ښه په قناعت ښه په خوشحالۍ سره ښه د ورونو جوړښت سره او بس هر سړی په خپل حق ورسېد. ډېر ښه. او زمونږ هم په کلو ولس کې چې ګورو دوه ورونه چې کښېني سره په خپلو منځو کې هغه مسله حل کړي ټول خلک کله هم ترې نه خوشحاله چې ورګه دغه حد اقل دومره نه شو چې نور څوک پرې راټول نه شي خپل منځونو کې دغه چې د ورورۍ حساب خلاص کړي. بیخي صحیح همدغسې ډېر ښه راځي. لکه موږ هم شکر ده چې د ورونو اتفاق ښه برابر ده او همداسې یو د بل وروره ښه خوشحاله. ډېره مننه. که دا راته ووایې ستا په جمهوریت کې هم ټکسي واني کوې او اوس هم ټکسي واني کوې، هلته د ټکسي وانۍ خونده څنګه وه اوس څنګه ده؟ نظر د امنیت له لحاظه، د خلکو د برخورد له لحاظه، د امنیتي مسؤلینو د برخورد له لحاظه هلته څنګه و خوند د ټکسي وانۍ او اوس څنګه دی؟ د نظر د امنیت له لحاظه د ټکسي وانۍ که ځان د قانون په چوکاټ کې برابر کې نو دا نظام یو په لاسه بیخه ده، ځکه چې ته نشي کوای چې هر سړی تا باندې فشار راوړي یا هر سړی ته اذیت کړي. دی هر شی چې کوي نو په دولتي چوکاټ کې به یې کوي، په قانون کې به لایسنس به دې پاکي، جواري سیر به دې پاکي، کتابچه به دې پاکي، خطي سیر به دې معلومي. که چېرته ته سرغړونه بله خوا کوې نو دا خو به معلوم داره ده چې یو سړی تا سره قانون هغه وکړي. بلکل بل دا ده چې پخوا به پرچې وي، پخوا پرچې وې، پخوا بیا داسې و که پرچې وې نو هلته د کتاب باقیداري دې درلوده، که هلته هم په قانون برابر وای نو پرچې دې نه وې. یو شی ده چې په اوس وخت کې یو قانون چې ډېر جدي عملي کېږي پرچې نشته، خو که غیر قانوني کار دی وکړه پارکینګ ته مراجعه، پارکینګ کې بیا د شارک ته وړي، هغه که ته غیر قانوني کار وکړې که نه نو داسې دې نه وړي چې چټې د لارې نه راتاو کړي او تا بوځي ولته دې واچوي. نه، هغوی به د خپل اصول اول راځي پوښتنه درنه کوي چې د ته کتابچه چې شی باقیداري لرې چې شی لرې نو درته وایي چې دا پاکه، بیا په دویمه ورځ چې ونیولې مجبوره ده چې هغه قانوني چلند در سره وي. د امنیت له لحاظه د امنیت موجود دی، ستونزه نشته. پخوا غله ډېرو خلکو نه موټر وړل کېدل، تاسې به لیدلي که یو قصه راته وکړي د هغه وخت شی هم لیدلي وو نه؟ د هغې وخت نو داسې یو مختصره قصه به درته وکړم چې دغلته لاندې 15 بلاک ورته وایي نو موږ به د ماښام نه اخوا 15 بلاک ته هم نشو تللی درباست، موټر اخیستل کېده، ډریور وهل کېده یا چې مرګ سبب هم ګرځېده، یعنې بې امنیتي وه. اوس خو شکر ده که د شپې 2 بجې که 1 بجې که هر وخت او که هر ځای نو هلته تللی شو، ښه ډاډه تللی شو. او هلته دغه مجاهدین صاحبان چې د مونږ دي د مجاهدین رونه دوی هلته ګزمې لري. پخوا هم همدغه پولیس که پرېمانه و په دې کار کې اوسېدل، سلاح وه، هر څه موجود و، ولې نو په هغه وخت کې داسې کېدل چا مخه نه نیوله؟ خو لیکن په دې نه پوهېږو نو چې د دې وجه به څه شی وه، اگر که هغه هم همدغسې وه خو لیکن اوس آزاده، یعنې ډېر ځایو ته اوس موږ ځو خو په ډاډه زړه تللی شو. دا نشته چې دغه ځای کې موږ مماینت یې که نه، اوس به چې پخوا پنجشیر ته تلې نو چې تذکره به دې نه وه نه یې پرېښودې، صحیح وه. اوس که پنجشیر ته ځې او که مزار ته ځې دا نشته،
یعنې دا لکه اوس چې وګورې پېښور نه چې څوک ځي او. پنجاب ته هلته خبرې. باکمن لکه یو ټیکټ غوندې د باخلي منګه داسې یو مقصد و لکه دا چې بل وطني او د منګ بل وطني یو افغانستان شل ځای شوی و نو وشکر الحمدلله چې دغه قیسه نشته خدای دې وکړي چې بس همدغسې امنیت تامین اوسېږي او موږ ته راځي له دې امنیته ډېره مننه فقط وروستی پیغام دی اورم د نظم په خاطر به دې مسؤلینو ته څه پیغام زما د ټولو ورونو ته ټولو باشندهو ته دا پیغام ده چې په نظم او په قانون برابر اوسئ هېڅوک به تاسې نه عزتوي او هېڅوک به تاسې سره کار نه لري او ته به هم خوشحاله یې او وطنوال به هم خوشحاله ټول به په ارامه کې ژوند ټول به په ارامه کې ژوند کوو ټول به داسې خوشحاله یي لکه دا نن چې ما ورته وایي ډېره مننه خوشحاله بس، اوسئ الله دې خدای دې په کار کې ژوندي لره. برکت واچوه تاسو سره. ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ خیر لاش درنو لیدونکو دا نو زموږ هغه ورونه دي چې دلته په همدې ځای کې ټکسي واني کوي ورور نو بیا دلته مسؤل هم دی منشي دی دا اړې د ده خبرې هم تاسې واورېدلې زیات تغیرات راغلي دي د امنیت له لحاظه د کاروبار له لحاظه د ټکسي وانانو لپاره په ډاډه فضا کې ژوند کول نو بیا دا لوی نعمت دی خدای تعالی دې وکړي چې نور هم همدغسې ادامه ولري او زموږ هېوادوال په امن کې ژوند وکړي ورځو د همدې سیمې یو څو انځورونه ګورو بېرته راګرځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي دلته له یو ځوان سره ولاړ یم له ورایه مې فکر و چې دلته نور ملګرو سره ناست وم غوښتل چې د سره هم یو څو خبرې وکړم السلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم سلام ورور جوړ یې صحت دې ښه ده په خیر یې مننه کوم ورور تاسو یاد تلویزیون نه ډېره مننه چې دغه ته مې رسېدګي ستاسو وکړه نوم مبارک معراج ګل یم د معراج پکتیا ګل. ولایت څخه د څمکنۍ ولسوالۍ د کوماندړ یم ډېر ښه ډېر ښه دلته څنګه راغلی وې څنګه ناست وې ګورم ډېر سره څنګ کې ناست څه قیصه ده ورور راغلی مې لږ خپلو شخصي کورو سې راغلی وم خو زه یم د پکتیا دلته ډېره راځم که نه او موږ په دغه ځای کې او چرای بدخوا کې په ټول کابل ښار کې که نه چې زه څومره فکر کوم او دلته او د ترافیکو نګاه نه که وښیم ترافیک ټول خپل مسؤلیت ادا کړی ده او باقي د ډریوران چې دي خطه ترافیکو ته ورجګېږي هم بدماشان دي ټولو سکونه کمرونه یې لاس کې نیولي وي که نه هغه ترافیکي اصول نه مراعات کوي زمونږ ډېری مشکل دا یي که نه چې ځینې ورونه ډریوران ورونه شکایت کوي چې ولا موږ سره ترافیک ډېر بد برخورد کوي خو چې وګورو په اوس وختو کې هغه پخوانی هغه جمهوریت کې چې موږ کومې قیسې درلودلې هغه خو ټول له منځه تللي دي یو څوک چاته پرچه نه ورکول کېږي ترافیک پرچه نه ورکوي یو بل څه نشته د رشوت خبره نشته دی خو بیا هم دلته چې کله راشو ځینې ورونه شکایت کوي دغه قصه موجوده دغه قصه ځینې اصول دغه ټکسیوانانو لپاره موجود چې هغې باید مراعات کړي خو بیا هم دلته شکایت یو څه موجود دي چې موږ سره ترافیک دا ډول برخورد کوي ستا په نظر باندې علت ورور د ترافیکو کوم ګرامتون نشته او ترافیک زه ته اصول د ترافیکي اصول زه ته مراعات نه کو که نه او ترافیک خو بار بار دا سری کړي دي دلته ما درېږه یغځي کې ما درېږه او غلطۍ ما کوه دغه ترافیکو بار بار موږ ته د ډریورانو ته ویلي دي او غلطۍ د موږ د اشخاصو دي د ډریورانو او ډریوران ګوره چې ته فکر ورته وکړه په دغه ځای کې که موږ د اوس له غوندې سره صحیح شوي دي که نه چې فکر وکړي په روډ غوټ منځ کې ولاړ وي سپرلي خیجوي او سپرلي هم په دا عادت کړې ده چې هغه د روډ غوټ منځ کې ودروي که نه نو دی دا فکر کوم دا ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله ښه یوازې دا نه ده چې مسؤلیت د ترافیکو دی زه هم په دې ښار کې اوسېږم ته هم په دې ښار کې اوسېږي زموږ نور وطنواله هم د کابل ته راځي موږ پایتخت دی او د ټولو مشترک کور دی دا کابل دا نه ده چې د یو شخصي کور ټول باید خپل مسؤلیت ادا کړو ترافیک نشي کولی چې هر یو سړي ته ودرېږي چې وروره ته دا کار مه کوه موږ دومره پرسونل نه لرو او نه نظامیان هم دومره کېدای شي ټول نظام هم راټول کړي هر یو سړي ته نشي درېدلی چې دا کار وکړه دا کار مه کوه هر یو باید خپل مسؤلیت وپېژني ګوره ترافیک چې دي که نه ترافیک د 3 لکو خلکو سره په دا ښار کې نه ده چې تیره 3 لکه موټر په ورځې په دا روډ یو موټر تقریبا 10 واره زیړ شي که نه یو ترافیک نشي کولی چې د هر سړي سره 4 واره 5 واره جنګ وکړي د یو سړي سره نو ترافیک په دا نه رسېږي چې د چا خولې ماتې کړي یا څوک ووایي یا څوک جیل ته بوځي
خو عصري ورته وایي چې دا ما کوئ دغه ځای کې ما درېږئ دا غیر قانوني ده په دغه ځای کې سپرلي ما خېژوئ دغه ځای کې مرشه پشې سره جوړ کړی وي وله دومره باد ولې خپله ډریوران ورسره جوړ کړی اوس خو له څه ښه ده چې دغه ترانسپورټ وزارت ورته منشي ورکړی دی مننه ترنه کوو ترانسپورټ او د شرولیو او د ترافیکو دغه غلطۍ نشته که موږ کوم نظام نه کومې نیواکې وکړو که نه اما نیمګړتیاوې به وي خو نه دومره جدي نه دي لکه دوی خپل مسؤلیتونه هر شخص ادا کړی ده لکه وظیفه کار سړی چې کوم یو ده هر یو خپل هغه ادا کړی ده مسؤلیت یې ادا کړی ده اما دا موږ غلطۍ دي که فکر وکړو افغانستان ډېر وړوچکی ده که موږ یو میټر ته اتم یو میټر ته خپل نظر وکړي که نه د یو میټر مسافه چې ده دا ته په خپل نظر کې وساتي صفای وساتي او احترام ورته ولري افغانستان دومره غټ نه ده که بل شر څه شی ده او سور ګل به وي بالکل بالکل د ټولو مسؤلیت همدا دی که پروانه دا راته ووایي چې د امنیت له لحاظه په اوس وخت کې کابل څنګه دی او پخوا څنګه الحمدلله او مخکې زه فکر کوم زه مخکې نه وم موږ په هجرت و پاکستان کې او اوس چې راغلي یو فکر کوم یاره داسې کوم مشکل نشته نه غال شته نه ډکو شته نه داسې برخورد یو بل سره څوک کولی شي ځکه الحمدلله حوزه شته یو مجاهدین او حکومت شته ده و مسؤلین شته دي نو داسې غله مله دا شیان ښه امن ده الحمدلله زه شپې سم شپې رسم که نه ډېر خلک په د موټرو کې زه چاته هم دا ځان نه معرفي کوم یا کومه وظیفه هم داسې هغه وظیفه نه لرم رسمیه او کوم نظام سي هم ځان نه مربوطوم که نه خو الحمدلله دومره ته نه راضي یم دومره ښه خوند درکوي د خپل زړه کې لکه یو سړی چې په یو شي میان شي او دومره والا زه په د نظام میان یم په د حکومت میان یم او په د خلکو ښه خوند درکوي بیخي او زمونږ ستاسې ارمان هم همدا و چې یو ورځ همدغسې قربان جار و بالکل هم غوښتل هم دا او بالکل غوښتل هم دا او انشاءالله چې دغه د چې د امن په فضا کې ژوند کوو د خدای شکر پیدا ده قربان دي شم بالکل هم الحمدلله بیخي شکرګزاره یو او ټول ډېر خلک او چې ښه فکر ولري باید د نظام موږ تاسې ټول مسلمان یو او موږ تاسې خپل اول ته د خپل بچي ته چې بچي لاړ شه مدرسې ته سبق دی ویلو نه دی ویلو لمونځ دی وکړو نه دی وکړو که نه بیا به د نظام څه مخالفت وکړو لکه دویم موږ خپل نظام ده موږ چې څه راکړه موږ چې څه کوو هغه د نظام هغه نظام ته بالکل ډېره زیاته مننه ډېرې خوږې خبرې ډېره مننه خوشحاله اوسې الله مو آباد لره خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه سلام مننه درنه کوو ډېره خوشحاله اوسې ډېره مننه درنو لیدونکو ډېرې خوږې خبرې وکړې ورور زه نه غواړم پرې باندې وغږېږم هغه څه چې موجود و هغه باندې روښنایي واچوله د ترافیکو په مورد باندې هم وغږېدلو چې دلته ترافیکي کوم موضوعات موجود دي ډریوران په څه حالت کې دي او ترافیک مسؤلین ترانسپورټ وزارت دوی کوم ډول برخورد له خلکو سره کوي یو څو انځورونه د همدې سیمې ګوره بېرته راګورو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ دلته د بودخاک څلور لارې ته چې کله هم راشي نو دلته دوه اډې موجودې دي یو هغه اډه ده چې ښار طرف ته سورلي وړي راوړي او بله ده چې ده نو د تقریبا چې د اډې پلو چې د پلوچرخي پلو باندې سورلي وړي دغه دوه اډې دلته موجودې دي او نورې اډې هم شته دي خو چې هغه ډېرې کوچنۍ دي دغه اډه چې ده یو څه ستره ده د نورو په پرتله باندې د ډریورانو ورونو سره به غږېږم یو څو خبرې به ورسره کوم السلام علیکم ورحمت الله خیر بخیر صحت ده ښه ده مننه خوشحاله اوسې نوم دې څه ده وروره عبدالولي وروره څومره وخت کېږي چې ډریوري کوې دلته ډېر وخت کې ډریوري کوم تقریبا څو کاله به کېږي درته معلوم دي 2 کاله به کېږي 2 کاله به کېږي څنګه د کاروبار هم څنګه ده ښه ده بس ګزاره کوي پخوا هم دلته کابل کې اوسېدلې که نه د بل ولایت نه بس هغه کې وو د ننګرهار کې وو ننګرهار نه دلته راغلی ډریوري کوې علت څه په څه کې ده هلته د ډریورانو یا د ټکسیواني کار ښه نه ده که څنګه بس هلته همدغه د ترافیکي نه لږ مشکلات زمونږ ډېری ورونه اوس چې وګورو د ننګرهار نه راځي دلته ټکسیواني کوي اتاقونه یې نیولي دلته اوسېږي په اتاقونو کې اوسېږي کرایه هم ورکوي بعد له هغې نو ټکسیواني هم کوي څه پاتې کېږي ګټه چې ښه کېږي که نه ښه ده ګزاره کوي روزمز پاتې کېږي درته یو څه یو څه پاتې کېږي خرچه مرچه د موټر او هغه مصارف چې ترې وباسي یو څه کېږي یو 200-300 روپۍ پاتې کېږي شکر د پاره حالت باندې هغه حلاله روزي سړی پیدا کړي دا خبره که د تیر په اړه راته ووایې په تیر کې هم تا ټکسیواني کوله که نه نه تیر کې د څه شی کول موزګار
دا تقریبا د کال به کېږي موږ راغلي یو پېښور نه پېښور نه راغلی او بس بیا هم جلال آباد کې ګرمۍ له وجې نه اوس دلته راختلي پاکستان نه راغلی نو ټکسي واني شو ډېره ښه ده چې خپل وطن ته دغه دی چې په خیر راغلی دغه ده انشاءالله چې خپل وطن دی په آزاده فضا کې ژوند کول دي خپل وطنداران دي غږ نشته راپورې چې څوک یې او که څوک نه لږ دغه د ترافیکي نه لږ مشکلات د عوام داسې انشاءالله چې دغه به هم حل شي خدای مهربانه دی مونږ کوښښ دا کوو چې هغه څه چې دلته موجود دي هغه روښانه کړو خلکو ته وړاندې کړو ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې آباد لره خوشحاله اوسئ ډېره مننه درنو لیدونکو تاسې کتلی شئ چې ډېری وروڼه دلته نو په کاروبار باندې بوخت دي ځینې ټکسي واني کوي موټر هم منظموي خپل منشیان لري ځینې هم رسمي منشیان دي او ځینې هم هغه منشیان دي چې دلته د ټکسیوانانو لخوا خپله مقرر شوي دي او دلته د موټروانانو یا د دغه موټرو د نظم په برخه کې کار کوي زه دغه ورور سره کوښښ کوم چې څو خبرې کوم راتلی شم خبرې کولی شم السلام علیکم خوشحاله اوسئ مننه خوشحاله اوسئ الحمدلله تاسو خو ښه یې خوشحاله اوسئ څنګه د کاروبار هم څنګه دی شکر الحمدلله پوه شوې ښه ګزاره روانه ده الحمدلله په هر حالات شکر باسو ډېره مننه کوم لاین چلی دا د ښار او د بودخاک چارې مونږ خپله چارې بودخاک او پروژګاه چلوو پروژګاه یعنې ښار نه تر دې ځایه پورې ښار نه تر همدې ځایه پورې و بلکل څنګه دا وضعیت څنګه دی د امنیتي لحاظه د خلکو برخورد څنګه دی د مسؤلینو چې تاسو سره مثلا همیشه ورسره مخ یاستئ الحمدلله امنیت هم ښه برابر ده او کار شکر الحمدلله دومره ښه ده برابر ده پوه شوې کار روزګار ده دومره ګزاره روانه ده د کور خرچه باسئ سو ډېره ښه ده د دې وکړي چې کاروبار نور هم ښه شي د دې هم بهتر شي څومره وخت کېږي چې ټکسي واني کوې یاره ما دا یو کال کېږي چې ټکسي کوم یو کال کېږي شاوخوا اندازې خوا په بل څه مصروف وي خوا داسې اوسګار وم اوس مو ټکسي اخیستې ده د کور مسؤلیت را په غاړه سوی ده دا د کور مسؤلیت نو بیا یو څه سخت دي او څه سخته خو بیا هم شکر ده الحمدلله تر اوسه مو ښه چارې مو ښه ترقي باندې روانې کړي همدلته پخوا هم د جمهوریت په وخت کې دلته کابل کې اوسېدلې که څنګه جمهوریت په وخت کې په پاکستان کې و پاکستان نه بیا راغلو جلال آباد کې اوسېدلو دغه یو 2 میاشتې کېږي چې کابل ته راغلي هغې ځای نه چې راغلې نو دلته ټکسي بیا مو ټکسي واخیستله او ټکسي کورونه مو جلال آباد کې دلته هم راوړي دي کورونه مو دلته راوړي دي دلته کور مو هغلته و ټکسي مو دلته چلاوله اوس مو کور دلته راوړی ده ډېره ښه ده چې دا کاروبار هم برابر دی بس خوشحاله یاستئ او بس کاروبار هم روان دی دا ډېره ښه خبره ده مننه شکر الحمدلله مننه تاسو نه په خیر خوشحاله اوسئ څنګه کاکا ښه ښې پوره ښې جوړې قراري خیر و خیریت په خیر یې عزت وکړه خیر وسې خوشحاله اوسئ کاکا څنګه دلته راغلی شی کې څه مسؤلیت دلته ټکسي مې دغه وړاندې ولاړ ده د نمبر ته ولاړ یم دلته نمبر هم منظم معلوم ده که څنګه کار یو راځي مازې سورلي پورته کوي څنګه چل دی والله خوشته ده څوک چې د نمبر ته ودرېږي او څوک د وځي د غلا کار هم د ټکسیوانانو کې یو څه وي که نه هو یي خامخا موږ خو اکثره ورسره مخ کېږو ورسره ناسته پاسته لرو یو څه مشکلات هم پیدا کېږي د اډو کې ډریوران خپلو منځو کې بعضې وخت یو څه شخړې هم کوي د دې سورلۍ په سر باندې دلته څنګه ده نظم په اوس وخت کې چې ګورم منشي ولاړ دی هر موټر هغه خبرې خوشته ده خو در سړي خپل دغه دی نو چې څوک غواړي ټکسي واني وکړي باید غټه حوصله ګرده سینه غټه ولري ښار دی هر رقم خلک اوسېږي او له هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي ترافیک چې کله مونږ ته لایسنس ورکوي مونږ ته دا خبره کوي چې دا ټول خلک لیوني دي تاسو په حاله سئ دا خبره باید مونږ درک کړو اوس دلته دا منشیان چې دلته مقرر دي دا د چا لخوا نه دولت لخوا نه دي که نه تاسې خپل دا د ترانسپورټ د خوا نه دي په دې چې مونږ د هر یو ټکس ورکوو ترانسپورټ نو بیا دي چې دلته مقرر کړي دوی بیا دومره صلاحیت لري چې د نظم په برخه کې څوک سرغړونه وکړي هغې سره برخورد وکړي څنګه حتماً ولې نه لري څومره وخت کېږي ټکسي واني کې یاره زه خو خپله ډېر وخت کېږي د جمهوریت نه یې کوم جمهوریت نه هو ته به نو د دې ښار په تړاو باندې د خلکو په تړاو ښه معلومات لري ډېر زیات ځکه هر رقم خلکو سره مخ نو هر رقم مونږ قانون په سر سترګو منو په سر سترګو یې منو چې څه شی دی که ټکس راکوي کار شی راکوي د امنیت له لحاظه مشکل نشته هېڅ مشکل نشته ده امنیت هېڅ امن دی شپې ورځې کار کولی هېڅ خبره زه خپله همدا اوس 2 بجې شپې پورې 12 پورې زه کار کوم
پخوا دې هم په جمهوریت کې هم کار کړی ټیکسي واني دې کړې ده کړی مې ده. هلته څنګه و هلته وضعیت څنګه و هلته خو تاسو د ټول نظام بهتره معلومه نو هغه سر نه نیولی تر بیخه پورې انسان ټیکسیوان د سواري نه یېرېده او سواري د ټیکسیوان نه یېرېده ماښام اذان نه بعد چا ټیکسیواني کولی شو حق ته به حق وایو که نه امنیت نه یو غټ نعمت دی چې الله زموږ په نصیب کړی دی هلته ولې چا برخورد نشو کولی چا ته هم شکایت کولی شو داسې مشکل موجود دی موږ دغه نه و دا شی نه و موږ چا ته به جړلی وای غل به دلته ونیول شو هلته به خوشې شو ولې به خوشې شو نظام و که نه ولې خوشې کېده د موټر د غلا سرقت دا موضوعات ډېر موجود تاسې به هم لیدلي دي ډېر زیات هم لیدلی دي خو خدای شاید د اوس امنیت د نګانه غټ نعمت دی اوس څوک سرغړونه کولی شي نشي کولی ډېره مننه کور دی آباد الله د آباد اوس خوشحاله اوسئ ډېره مننه درنو لیدونکو د ملالۍ څلور لارې ده دلته زموږ ډېری ورونه په کاروبار باندې مصروف دي ټیکسیوانان دي موږ هم نن وغوښتل چې راشو له دغه ورونو سره خبرې اترې وکړو د دوی د کاروبار په تړاو باندې همدا شان په هغه څه باندې چې دلته موجود دي درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه